آیا پوهېدی چې ټايټانيک چې د نه ډوبېدونکې کښتۍ لقب یې ورکړی و او ویل یې چې هیڅ قدرت هم دا کښتۍ نشي ډوبولای؟ همهغه ټايټانيک قدرت څه ډول په خپل لومړي سفر کې په وحشتناک سمندر کې غرکه کړله. له نن څخه تقریبا 112 کاله وړاندې د 1912 کال د اپریل په 14مه نیټه د شپې په 11 بجو او 40 دقیقو د اتلانتیک په سمندر کې له یوې لویې د یخ ټوټې سره د ټکر له کبله 2 ساعت او 40 دقیقې وروسته دا نه ډوبېدونکې کښتۍ په مکمل ډول په سمندر کې غرقه شوله. په ټايټانيک کې له سپرو 2240 کسانو څخه له 1500 څخه ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا هغه کښتۍ و چې ویل کېدل چې هیڅ وخت به په سمندر کې ډوبه نشي، خو په لومړي سفر کې په وحشتناک ډول په تیاره سمندر کې غرقه شوه. د ټايټانيک جوړونکي شرکت د دې کښتۍ په طاقت او مضبوطوالي دومره یقین درلود چې په پوره اندازه یې پکې ژغورونکې وړې کښتۍ هم نه وي ایښې. د کښتۍ د لاندنۍ برخې دیوالونه هم په مکمل ډول نه و رغول شوي، خو پوښتنه دا ده چې هغه کومې تېروتنې وي چې دا ډول یوه مضبوطه او نه ډوبېدونکې کښتۍ یې په 2.5 ساعتونو کې په سمندر کې غرقه کړله. په دې ویډیو کې به د ځینو څېړنو او ثبوتونو په اساس په همدې اړه خبرې وکړو. د وایټ سټار لاین په نوم شرکت لخوا جوړه شوې د دنیا تر ټولو لویې کښتۍ ټايټانيک 882 فوټه اوږدوالی، 92 فوټه پلنوالی او 115 فوټه لوړوالی درلود. د 1909 کال د مارچ په 11مه نیټه د دې کښتۍ د جوړولو چارې پیل شوې او د 1912 کال د اپریل په 2مه نیټه یې چارې بشپړې شوې. له دې 8 ورځې وروسته یعنې د 1912 کال د اپریل په 10مه نیټه د شپې په 9 بجو د بریتانیا له ساوث هینټن ښار څخه د امریکا د نیویارک ښار په لوري ټايټانيک خپل لومړی سفر پیل کړ. په هغه وخت کې د کښتۍ له 892 کارکوونکو سره 2240 مسافر په کښتۍ کې سپاره وو. د سفر لومړی 4 ورځې په خوشحالۍ تېرې شوې. د کښتۍ مالکان له فخر او خوشحالۍ څخه په جامو کې نه ځایدل. مسافرو د دنیا تر ټولو په لویه او ښایسته کښتۍ کې د سفر کولو له کبله د فخر او نیکبختۍ احساس کاوه. د ټايټانيک د کپتان نوم ایډورډ جان سمیت و چې ډیر پوه او تجربه کاره کپتان و، خو هغه د ټولو احتیاطي تدابیرو سره غوښتل چې د اتلانتیک سمندر له لارې دا سفر په کمه موده کې ترسره کړي او نړیوال ریکارډ جوړ کړي. له همدې کبله یې کښتۍ په ډیر سرعت سره روانه کړې وه. هغه ته په سمندر کې موجودې یوې بلې کښتۍ خبرداری هم ورکړی و چې په سمندر کې توپاني حالت دی او که په دومره تیز سرعت سره کښتۍ د یخ له لویو او خطرناکو ټوټو سره وجنګیږي نو یوه وحشتناکه پیښه به رامنځته شي. خو د ټايټانيک کپتان د هغوی خبرداري ته هیڅ اهمیت نه و ورکړی او بله عجیبه خبره خو دا وه چې د ټايټانيک له کپتان سره هیڅ ډول دوربین هم موجود نه و چې د هغه په وسیله یې مخته راتلونکي خطرونه لیدلي وای. ټايټانيک په سمندر کې په تیزۍ سره سفر کاوه چې ناڅاپه کارکوونکو د غره په څیر یوه لویه د یخ ټوټه ولیدله چې د کښتۍ خواته نږدې کېدونکې وه. هغوی پرته له ځنډه کپتان ته خبر ورکړ، خو بدبختانه اوس ډیر ناوخته شوی و. د کښتۍ د ماشینونو د بندولو باوجود کښتۍ له هغه لویې د یخ ټوټې سره وجنګېدله. د یخ له ټوټې سره تر جنګېدو وروسته د کښتۍ په یوه لوري کې لوی سوري جوړ شول او د سمندر اوبو په تیزۍ سره د کښتۍ منځ ته راننوتلې. د کښتۍ د ماشینونو له بندولو او د یخ له ټوټې سره د جنګېدو وحشتناک غږ مسافر سخت ورخطا کړي وو. لکه څنګه مو چې د ویډیو په پیل کې وویل چې د کښتۍ د لاندنۍ برخې دیوالونه په مکمله توګه نه و رغول شوي، نو له همدې کبله اوبو په ډیر سرعت سره په ټوله کښتۍ کې خپرې. کښتۍ ته د ډیرو اوبو راننوتلو له کبله د کښتۍ مخکینۍ حصې د ډیر دروندوالي له کبله په ډوبېدو پیل وکړ او یوازې په 2 ساعت او 40 دقیقو کې په ملا له ماتېدو وروسته دا د غره په څیر لویه کښتۍ په مکمل ډول په سمندر کې غرقه شوله. په دې وخت کې بله بدبختي دا وه چې په کښتۍ کې د ژغورونکو کوچنیو کښتیو سخت کمی و. چیرته چې باید 80 ژغورونکې کښتۍ موجودې وای، هلته یوازې 20 کښتۍ موجودې وې چې د مسافرو شمیر ته په کتو ډېرې کمې وې. د دې ژغورونکو کښتیو په مرسته یوازې 255 مسافر د خپل ژوند په ژغورلو کامیاب شول. په ژوندیو پاتې کسانو کې د کښتۍ بدبخته مالک هم موجود و چې ښځې او ماشومان یې د ډوبېدو په حالت کې پرېښودل او په خپله په یوه ژغورونکې کښتۍ کې وتښتېده.
خو د ټايټانیک کپتان لا په کښتۍ کې موجود وو او د کښتۍ له نورو کارکوونکو سره د ښځو او ماشومانو په ژغورلو بوخت وو. هغه وروستی کس وو چې له غرقېدونکې کښتۍ یې ځان اوبو ته په داسې حالت کې وغورځاوه چې په کښتۍ کې هیڅوک هم نه وو پاتې شوي. خو له بده بخته چې کپتان خپل ځان هم نشو ژغورلی او په تیاره سمندر کې له ټايټانیک سره یو ځای په یخو اوبو کې غرق شو. وروسته د کپتان دې قربانۍ ته په کتو د بریتانیا په یو ښار کې د هغه مجسمه هم جوړه کړای شوه. د یادونې وړ ده چې کپتان د کښتۍ د غرقېدو په وخت کې د SOS سیګنل هم استعمال کړی. له ټايټانیک سره په یو څه فاصله کې 3 نورې کښتۍ هم موجودې وي، خو هغوی د ټايټانیک د SOS سیګنل ته کومه خاصه پاملرنه نه وه کړې. له دوی څخه د کارپیتیا په نوم یوه کښتۍ د سهار په وخت کې د پیښې ځای ته ورسېده، خو تر هغه وخته ټايټانیک په پوره توګه په سمندر کې غرقه شوې وه. کارپیتیا یوازې په ژغورونکو کښتیو کې د سپرو مسافرو او د ټايټانیک د ځینو کارکوونکو د ژوند په ژغورلو کامیابه شوه. د ټايټانیک له غرقېدو 73 کاله وروسته د 1985 کال د سپټمبر په لومړۍ نیټه د څېړونکو یوې ډلې 4000 متره ژور د اتلانتیک سمندر په تل کې د ټايټانیک پاتې شوني وموندل چې ځینې نوې نقطې یې راوسپړلې. د ټايټانیک د غرقېدو په مهال چې ټول مسافر د ژوند او مرګ ترمنځ ایسار شوي وو، د کښتۍ کارکوونکو د مالدارو مسافرو ژغورلو ته لومړیتوب ورکړی وو. د مسافرو اقتصادي حالت ته په کتو یې هغوی په درجو ویشل. مالداره مسافر په لومړۍ درجه او د منځني اقتصاد لرونکي په 2مه درجه شمیرل شوي وو. له همدې امله په ژغورونکو کښتیو کې ډیری ژغورل شوي مسافر هم د لومړۍ درجې کسان وو. د ټايټانیک په واقعې باندې په 1990 کال کې د هالیووډ د جیمز کیمرون له لوري یو فلم هم جوړ شوی وو چې دا د تاریخ لومړی فلم و چې $1 میلیارډ له ګټلو سره یې نړیوال ریکارډ جوړ کړی وو. له دې وړاندې هم د ټايټانیک په پیښه باندې څو نور فلمونه جوړ شوي او څو کتابونه هم پرې لیکل شوي دي چې دا پیښه یې د تاریخ په حافظه کې تازه ساتلې ده. د ټايټانیک د غرقېدو په پیښه کې تقریبا 1500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې نه ډوبېدونکې په نوم جوړه شوې کښتۍ پاتې شوني نن هم د اتلانتیک سمندر په تیاره تل کې پراته دي. د ټايټانیک د غرقېدو له پیښې که یو درس واخلو، هغه به دا وي چې که انسان څومره هم زورور شي او د نړۍ تر ټولو زورور او لوی اسباب جوړ کړي، خو د خدای جل جلاله د قدرت په وړاندې